بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورل ډاش شپږم کلاس ده او په دې کلاس کې به موږ په پین ټول باندې بحث کوو چې پین ټول په کورل کې موږ سره کم رول لري او د کوم مواردو لپاره استعمالیږي. نن راځو شروع کوو په پین ټول باندې. په کورل کې پین ټول باندې کار کوو، نو وخت نه ضایع کوو، راځو سټارټ اخلو. موږ په تیر ویډیو کې په زوم ټول باندې کار وکړ، نو راځو په دې شپږم کلاس کې په پین ټول باندې کار کوو چې پین ټول په کورل کې کوم رول ادا کوي. راځو په پین ټول باندې موږ سره په پین ټول باندې موږ لیفت کلیک پریس نیسو، نو تاسو ګورئ چې موږ سره به دلته یو لیست خلاص شي چې موږ سره فری هینډ ده او پوینټ لاین ده، بریزر ده، پین ده، بی سپلاین لاین ده او پولی لاین ده، پوینټ کرو ده. هر کمانډ یا هر ټول ځان ته بیل بیل استعمال لري. نو راځو په یو یو باندې کار کوو. نو راځو اخلو د پرنټ فری هینډ ټول نه چې موږ سره شارټ کټ یې F5 ده، صحیح ده. نو راځو په فرنټ فری هینډ باندې کلیک کوو. فری هینډ چې دا موږ سره په اصلا په اسانه لهجه باندې موږ سره فری هینډ مطلب خود مختاره چې تاسو هر خواته هر شکل پې جوړوئ د هماغه موارد لپاره استعمالیږي. نو راځم زه ګورم چې فری هینډ ده، زه غواړم چې داسې یو سرکل جوړ کړم، صحیح ده. بېرته راځم چې کله زه دلته نږدې کړم، نو دلته تاسو ګورئ چې دا دلته به دې سره ټچ شي، نو داسې یو باکس به ترې جوړ شي، صحیح ده، یو سرکل به ترې جوړ شي، یو دایره به ترې جوړ شي. نو راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم چې یو رنګ ورکوم. نو تاسو ګورئ چې یو رنګ واخیسته. زه راځم نه، زه وایم چې یو موږ سره یو مربع شکل جوړ کړم چې څلور خواوې سره یو شی اوسي. نو داسې یو مربع مې جوړ کړ. بېرته راځم کوم ځای نه سټارټ اخیستی یم هلته بېرته زه کلیک پرېږدم، نو تاسو ګورئ چې داسې یو شکل جوړ شه. بېرته راځم دې ته دا رنګ ورکوم. نو بل موږ سره که چېرته زه دا څوکې خپلو کې یو ځای نه کړم، نو دا به بیا موږ سره یو شکل جوړ نه شي، بلکې یو سمپل لاین به وي. نو دا څنګه؟ زه راځم په دې باندې دلته مې ماوس کلیک ونیو، داسې راللم، صحیح ده. نو دغلته که چېرته زه دلته دا پرېږدم، نو دا اوس یو شکل نه شه، دا موږ سره یو لاین شه، صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې دلته که زه پر رایټ کلیک کوم دا رنګ نه اخلي، خو لیفټ کلیک کوم بارډر به یې رنګ اخلي، صحیح ده. نو تاسو ګورئ چې موږ سره بارډر رنګ واخیسته. که چېرته زه دا رنګ ورکړم بارډر ته، ګورئ بارډر رنګ بدل دی. که زه وایم که سور ورکړم، سور یې واخیسته، صحیح ده. خو لیکن دا باکس به رنګ نه اخلي. دا بېرته څنګه رنګ اخلي؟ دا تر څو دا باکس بند نه شي، صحیح ده. نو راځم په دې باندې مې بیا کلیک ونیوه او دلته مې پرېښوده. نو تاسو ګورئ دا شکل موږ سره څه شو؟ بند شو. اوس راځم دې ته رنګ ورکوم، نو بیا هم رنګ نه اخلي، چونکې دلته تاسو ګورئ چې دا هم بیا هم بند نه ده. نو راځم دا دې سره دلته څه کومه؟ بندومه. نو چې کله ما بند کړم، د مخکې رنګ ورکړی و، خو دا شکل خپلو کې څوکه په څوکه نه و، نو په دې خاطر رنګ یې نه اخیسته. زه راځم اوس دا رنګ بدلوم. نو تاسو ګورئ چې دا رنګ یې واخیسته، صحیح ده. دا موږ سره د فری هینډ لپاره استعمالیږي. نو فری هینډ بل موږ سره پوینټ لاین ده. پوینټ لاین مثلا چې ته دلته لیفټ کلیک پریس ونیسي او داسې لاین راکاږي، او نو دلته موږ سره څه شي؟ یو لاین جوړ شه. بیا راځي دلته دې ځای نه کلیک نیسي، دې خواته یې راکاږي، بیا همداسې دې طرف ته څلور کونجونو کې تاسو ګورئ چې یو شکل موږ سره جوړ شه. نو که زه دلته راشم دې ته رنګ ورکړم، نو رنګ اخیستل کېږي. تیر په شکل د فری هینډ ټول په شکل باندې په څیر دا هم همداسې یو ټول ده چې استعمالیږي په مختلفو مواردو لپاره. نو راځم که چېرته زه به دلته بیا کلیک ونیسم او بیا د دې ځای نه راشم دلته او یا ماوس لرې کړم، نو ګورئ چې بیا دلته بل ځای کې کلیک کېږي. چې کوم ځای نه تاسو کلیک واخیست، هماغه ځای نه بیا کلیک اخلئ تر څو تاسو یو شکل جوړ کړئ. نو زه راځم دلته مې کلیک ونیو، دې خواته مې راښکه، نو یو کلیک دلته شي، بیا د دې ځای نه بیا کلیک راغلم دې خواته، دلته مې کلیک خوشي کړ، نو دا بل لاین جوړ شو. بیا دې ځای نه بیا کلیک واخیسته، دلته مې پرېښوده، دلته بل لاین جوړ شو. بیا په آخره کې راځم دلته وصل کوم، نو دا موږ سره یو شکل جوړ شو. راځم دې ته بیا رنګ ورکوم، صحیح ده. نو دا موږ سره 2 پوینټ لاین ټول ده. او بل موږ سره راځو دلته بریزر. د بریزر دا اصلا دا شکل نه ښکاري، صحیح ده. دلته به کار پرې وکړو. اصلا دا دلته د دې کلیک نه ښکاري. ګورئ یو پوینټ دلته پوینټ په شکل باندې، خو دا ماوس سره دا لاین اټچ ده، خو دا نه ښکاري. تر څو تاسو کلیک کړئ، نو دلته به یو شکل جوړ شي. ګورئ، نو بیا راځم دلته یو کلیک کوم، دلته یو شکل جوړ شه. بیا راځم دلته یو کلیک کوم، بل لاین جوړ شه. دلته کلیک کوم، مثلا دلته مې کلیک وکړ، بېرته راغلم دلته مې کلیک وکړ، نو دلته راغلم، اوس یو رنګ ورکوم، رنګ مې ورکړ، نو تاسو ګورئ چې دا یو شکل ترېنه جوړ شه، صحیح ده. دا موږ سره بریزر لاین ټول ده. زه راځم بیا زه وایم چې څه وکړه، ما ته داسې یو شکل زه وایم جوړوم. تاسو ګورئ چې
چې داسې یو شکل ما جوړ کړ او دلته راغلم بېرته مې کلیک کړ بند مې کړ دلته مې رنګ ورکړ دا رنګ مې ورکړ صحیح ده نو دا رنګ مې واخیسته صحیح ده نو دا موږ سره یو بریزر دا هر یو په آینده کلاسونو کې د مختلفو مواردو لپاره استعمالیږي صحیح ده نو راځم دلته موږ سره بل د پین ټول تر ټولو مهمترین ټول چې د پین ټول ده چې پین ټول موږ سره دغه ټول کوم ټول چې دي مثلا دغه شپږ اووه دانې چې دي دا درې ده او د درې پورتني دا درې د شپږ دانې ټول په د پین ټول کې ځای پر ځای شوي دي خو که چېرته تاسو پین ټول زده کړئ نو دا د شپږ نورو ته ضرورت بیا نشته ده صحیح ده خو کورلډه د یو مقصد دپاره دا پکې اچولي دي حتما استعمال شته خو دا پین ټول باندې که تاسو پوه شئ نو مثلا د دې ټولو شپږو اووه نورو ټولز په دې پین ټول کې دننه نغښتي دي که تاسو په دې پین ټول باندې ځان پوه کړم نو زه راځم په دې پین ټول باندې ما کلیک اول راځم دا ټول شکلونه ختمومه دې باندې دا مې ټول ډیلیټ کړه صحیح ده بېرته راځم دلته په پین ټول باندې کلیک کوم پین ټول باندې زه راځم اوس وایم زه یو باکس جوړوم ګوره دلته مې کلیک وکړه بیا مې دلته کلیک وکړه صحیح ده نو داسې یو شکل جوړوم دا شکل مې ورکړ په اسانۍ سره باندې تاسو ګورئ چې ما یو شکل جوړ کړ خو که چېرته تاسو غواړئ چې نه زه یو کرف شکل جوړوم نو دلته راځئ تاسو یو کلیک مې ورکړ او اوس مې د دې ځای نه مې کلیک پریس ونیو صحیح ده کلیک مې پریس ونیو تاسو ګورئ چې داسې یو شکل یې ځان ته اختیار کړ بیا راځم نو تاسو ګورئ دا پین ټول چې د مخکې لاین ټول اوس کرف ټول ته واوښته زه راځم بیا دلته کلیک کوم نو یو شکل دلته جوړ شه په دویم کلیک باندې بېرته پین ټول ته وړي صحیح ده نو دلته ما دا پرېښودل تاسو ګورئ چې داسې یو شکل جوړ شه اصلا د دې کار داسې وه صحیح ده خو د دې ماوس د راښکلو سره د دې نه کرف شکل جوړېږي لکه مثلا دلته مې کلیک وکړ بیا مې دلته کلیک وکړ زه وایم دا ځای د ما سره کرف شکل راشي نو تاسو ګورئ دا ځای ما کرف کړ صحیح ده او ته غواړې چې نه بېرته ته وایې چې داسې لاین شکل ته واړوي تاسو به راشئ شفت به کلیک ونیسئ او په دې نقطه باندې به کوم ځای نه چې سټارټ اخیستی دلته به کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ چې موږ سره څه شی الټ به وبښئ شفت ولې دا الټ ده نو تاسو ګورئ دلته د دې ماوس د دې پن څوکه ګورئ څه نشته ورسره که زه الټ پریس ونیسم او دلته راشم نو تاسو ګورئ چې یو وړوکی غوندې تیر به ورسره نښلم دې که چېرته زه په دې کلیک وکړم تاسو ګورئ چې دا موږ سره څه شی لاین شکل ته واوښته زه راځم دلته بیا کلیک کوم چې کله ما کلیک وکړ نو تاسو ګورئ چې بیا دا موږ سره لاین شکل ته واوښته زه وایم نه دغه ځای دی هم د دې په څیر باندې موږ ته څه وسي کرف وسي نو راځم دلته کلیک پریس نیسم صحیح ده دا ماوس راښ کړم نو تاسو ګورئ چې داسې یو شکل دې ته ورته مخامخ بل شکل هم جوړ شه صحیح ده نو زه راځم دې ته رنګ ورکوم صحیح ده داخل ته به یې دا رنګ ورکړم او بارډر ته به یې زه سور رنګ ورکړم صحیح ده نو تاسو ګورئ داسې یو شکل ماته جوړ شه صحیح ده نو پین ټول ډېر یو مهم ټول ده په ټولو کې مهم همدا پین ټول ده د نورو ته ضرورت هم نشته خو راځو کار پرې کوو موږ سره بي سپلین لاین ده دا موږ سره ډېر یو دلچسپه ده نو که چېرته تاسو مثلا د دې باندې کلیک کړئ او بیا دلته کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې دلته یو تیر غوندې راشي راځو دلته کلیک کوو بیا دلته یو کلیک کوو صحیح ده بیا دلته کلیک کوو نو دا یو شکل ځان ته جوړوي ګورئ یو مخروط غوندې یو شکل موږ سره جوړ شه صحیح ده نو دایرې ته ورته ده نو بل راځو بیا هم تیر په څیر باندې ته وایي چې دلته کلیک وکړم صحیح ده د دې ځای نه بیا ډایرکټ دلته نو تاسو ګورئ چې هماغه یو شکل که تاسو غواړئ چې داسې یو شکل ځان جوړوئ په اسانۍ سره باندې په بي سپلی لاین باندې تاسو کولی شئ دا شکل جوړ نو تاسو ولیدل چې دا شکل په ډېر په اسانۍ سره داسې یو شکل موږ په بي سپلاین ټول باندې څه جوړ کړ نو راځو موږ سره پولي لاین د پولي لاین بیا موږ سره په لاین شکل او پری هند دواړه خصوصیتونه لري لکه څنګه زه راځم ګوره دلته ما کلیک وکړ زه غواړم چې دلته زه وایم دا دلته ما سره فری شي نو دا فری حالت دی ګورئ تاسو ته چې دلته موږ سره فری شي دلته مې پرېښود نو د بېرته لاین شه زه راځم دلته بیا کلیک کوم زه وایم چې دا ځای دی بیا هم موږ ته بیا فری شي د دې ځای نه سټارټ اخلم صحیح ده دې ځای نه مې سټارټ واخیسته کلیک مې ونیو ماوس مې لیفټ کلیک مې پریس ونیو بېرته راغلم دلته مې پرېښوده نو داسې یو شکل ته جوړ شه صحیح ده نو دا موږ سره څه وه پولي لاین ټول وه یو بل موږ سره د پوینټ کرو ده پوینټ کرو دلته به تاسو راشئ دلته به ماوس کلیک ونیسئ او دې خوا به یې راښکې دلته به یې پرېږدئ نو دلته به راشئ بېرته نو تاسو ګورئ داسې یو شکل ځان ته اختیاري دلته به یې پرېږدئ بېرته راځئ تاسو وایئ چې بیا داسې یو شکل زه وایم چې جوړوم د پاڼې شکل نو زه راځم دلته مې کلیک او دلته مې پرېښوده صحیح ده نو تاسو ګورئ چې داسې یو وړوکې پاڼې غوندې شکل یې ځان ته اختیار کړه صحیح ده
زه راځم دلته یو بل پرېږدم، صحیح ده. او داسې ګورئ چې یو پاڼې ته ورته شکل یې ځان ته اختیار کړه، صحیح ده. نو زه به راځم دلته بېرته پین ټول ته داسې یو دلته مې ور پرېښود، بیا دلته صحیح ده، دلته مې کلیک وکړ. نو زه اوس غواړئ چې زه وایم دې ځای نه دا کلیک وباسم، نو تاسو به راشئ په کیبورډ کې به سکیپ بټن باندې کلیک کړئ. نو سکیپ بټن باندې چې کلیک کړئ نو تاسو ګورئ چې دا هغه پین ټول بیخي بهر شه د کلیک نه. نو زه راځم اوس بیا دلته کلیک کوم، داسې مې یو کلیک وکړ، صحیح ده. دلته مې یو کلیک وکړ، بیا راځم سکیپ بټن باندې کلیک پریس کوم چې دا موږ سره فری هینډ آزاد شي، صحیح ده. پین ټول نو ګورئ د کلیک نه بهر شه. نو تاسو ګورئ چې اوس دا یو وړوکی غوندې موږ سره څه جوړ شه، پاڼې ته ورته شکل جوړ شه. زه راځم دا لږ روټیټ کوم دلته او لږ یې زوم کوم، نو تاسو ګورئ چې داسې ما سره یو شکل جوړ کړ. زه راځم دلته یو رنګ عمر کوم، نو داسې یو رنګ یې واخیسته، صحیح ده. نو دا موږ سره و د پین ټول. د پین ټول نور زیات استعمال ده، تاسو کوشش وکړئ چې په دې باندې زښته ډېر کار وکړئ، ځکه چې دا ډېر یو مهم ټول ده او اکثره په دې ویکټر کې موږ سره د دې ټولز پین ټول څخه په ډېر زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي. نو که چېرته زموږ دغه درس ستاسو خوښ شوی، څه مشکل یا کومه پوښتنه وسي، نو تاسو کولی شئ موږ سره د یوټیوب په لارې په کمنټ کې تاسو موږ سره خپله پوښتنه شریکه کړئ. نو په همدې سره زه خپل ویډیو پای ته رسوم. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. د خدای په امان.